زمونږ د اسلام د عظمت لوړ مینار جهاد دی. جهاد د اسلام داسې یو زبردست حکم دی چې کفر د مسلمان نه یریږي نو صرف او صرف په جهاد باندې یریږي. مسلمان ته چې عزت ملاویږي صرف په جهاد به ملاویږي. مسلمان چې دوباره روچتیږي او غالب کیږي صرف او صرف په جهاد باندې به کیږي. او په خپل پیغمبر علیه السلام فرمایلی ذروة سنام الاسلام چې د اسلام د ټولو نه بلند او بالا چوټي د غر سر عمده جهاد دی. من چې کله د اسلام قدر کو نو هر طرف ته د جهاد زمزمی اوچتې وي، د جهاد پرچمی اوچتې وي او کافر په ارزه کې د جهاد مخې ته ذلیله او رسوا. او زمونږ په عالم اسلام کې به چې څوک څومره غټ منصب باندې ناست نو هغه به د هغه عمره غټ د جهاد په میدان کې په مورچه کې کېناست. د چا به چې د حکومت تخت څومره غټو، د اسلام د حاکمانو تاریخ تاسو وګورئ نو د جهاد هغه عمره میدان به د هغه لوړو او اوچتو. خو چې د اسلام قدر او احترام موږ ونه کو، الله موږ سره څه معامله وکړله. نن په تمام کره ارض کې د 50 نه زیات اسلامی ممالک دي، ټینکونه شته دی، اټم بم شته دی، اسلحې شته دی، ځمکې شته دی، هر قسمه وسایل شته دی، لیکن چرته یو مسلمان حاکم ادي ودرېږي او په اقوام متحده کې د جهاد لفظ قدر استعمال کی. په خپل چرته یو پریس کانفرنس کې دی د جهاد ترجمانی وکي. د اسلام قدر مونږ اونکو نو جهاد کول خو ډېر ګران دي، د هغې هغه د الفاظو د حده پورې استعمال هم زمونږ مقدر جوړ نشو. دا ولې موږ څه داسې وشو؟ بنیادي سبب او بنیادي وجه دا ده چې موږ د اسلام خیال نه ساتلی. نو الله موږ له د عظمتونو دغه حکم واغېسته. بیا د مسلمانانو د عظمت او د عزت یو ډیر لوی سبب د دوی نظام د خلافتو. نظام د خلافت یو عجیب نظام د مسلمانانو، که په مشرق کې به یو مسلمان اوسېده، که په مغرب کې به اوسېده، که په جنوب کې به و، که په شمال کې به و، که عربي به و، که عجمي به و، بس د دوی ټولو به یو حاکم و، د دوی به یو خبره وه، د دوی به یو قوت و، د دوی به یو آواز و. او د هغې خلافت نه ما په کافرو باندې زلزلې راتلې. نن چې نام نهاد کم اقوام متحده ده د اسلامی نظام خلافت دا سلمه حصه هم نشي کېدی، لیکن موږ د اسلام قدر او احترام اونکو. الله موږ نه خلافت واغیست. په وړو کې شانتي ملکونو کې موږ راګیر شولو. نظریاتی حدود او سرحدات بنئ او جغرافیایي حدود او سرحدات برانه حایلی، او یو مسلمان ملک پاغي کې به کس وجلی کېږي، بل مسلمان ملک به د هغې تپوس قدر نشي کولی. مسلمانانو نه صرف او صرف تماشبین جوړ شولو. او دغه بازار کې چې د فارم دغه چرګان په کومه جالۍ کې امقه د عالم اسلام د مسلمانانو کیفیت دی، د هغې نه یو چرګ راغیستلی کېږي او سر ته کټ کېږي او ډبې ته اچولی کېږي او قیمه کېږي، او کوم چې په پنجره کې ناست دي نو هغوی هغه د خوراک نه خوله قدر هم نه اوچتوي. عراق کې څه کېږي، فلسطین کې څه کېږي، چچنیا کې څه وشو، کوسو کې څه وشولو، کشمیر کې څه وشولو. مسلمانان صرف او صرف دغه ته د تماشې په نظر باندې ګوري او دا خپل احساس ذمہداری بالکل نه مني. دا ولې موږ سره داسې وشو؟ خلافت زموږ د عظمت یو زبردست نښه او علامتو، او هغه الله پاک هغه چاله ورکوي چې څوک د اسلام عزتونه خپلو سینو سره ولګوي. نو موږ د اسلام د عظمتونو خیال ونه ساتو نو الله د عظمت دغه سبب هم موږ نه واغېست. بیا د مسلمانانو د عظمتونو یو لوړ مینار دا د مسلمانانو تهذیب، د مسلمانانو لباس او د مسلمانانو شکل و صورت. دننه نه به که موږ هر څومره کوکله شوي کمزوري شوي، خو تاسو یقین وکئ د مسلمانانو دا لباس او د مسلمانانو دا شکل او صورت د دې نه به په کافرو باندې سخت زلزلې راتلې. د مسلمان د پټکي په هره شمله کې په دې کې به کافر له ګویا اټم بم پروت، د پټکي په هر یو ول کې به د هغوی دپاره لشکرې پرتې وي، د ګیري په هر یو تار کې به د هغوی دپاره زلزلې پرتې وي، او د بدن د کپړو په هر یو تار کې د دغې کافرو دپاره
خوفونه او دهشتونه او یېرې پرتې وي. هغوی به چې د مسلمانانو شکلونو صورتونو ته کتل په هغوی باندې به خوف او یېره راتله. لیکن موږ د اسلام قدر اونکو، موږ د اسلام احترام اونکو. الله پاک موږ نه دغه د اسلام خوبصورت شکل و صورت واغست. نن تاسو وګورئ د کافرو شکل و صورت او د مسلمان په شکل و صورت کې هیڅ قسمه فرق نه دی پاتې شوی. په تمام کره ارض کې یو د مسلمانانو مشر داسې نشي راپاڅېدلی چې د کافرو نه د مظلومو مسلمانانو تپوس وکړي او که راپام سي او هغوی سره د مذاکراتو په میز باندې کیمني نو د هغه په سترګو کې به سترګې څنګه واچئ. کم ټی چې هغه کافر باچا اچولی هغسې ټی دي مسلمان هم اچولی. کم پینټ شرټ چې هغه اچولی هغسې دم اچولی. کم د زنانو لوشن چې هغه په مخ راښکلی هغه دم په مخ راښکلی. ولایتي شراب هغه تم په میز پراتی او ده تم پراتی. او کله چې هوټلو کمرو ته لاړ شي د بخارا او د سمرقند مظلومي جنکۍ د هغوی کمرو تم لیږلی کیږي او د دوی کمرو تم لیږلی کیږي. نو څنګه به یو مسلمان حاکم سترګې روچتې کي او د هغوی په سترګو کې به سترګې واچئ او تپوس او پوښتنه به ترې وکړي. دا زموږ د اسلام عظمت او شانو چې زموږ هر څه د کافرو نه بدلو. زموږ شکلونه، زموږ صورتونه نن موږ بلکل د هغوی په رنګ کې رنګ شولو. بنیادی سبب و بنیادی وجه دا ده چې دا شکل و صورت د عزت سامانو. موږ چونکې اسلام له عزت ورنکو نو الله د عزت او د عظمت دغه نښه او علامت هم موږ نه واخیسته.